نړۍ اخر هم طالبانو ته غاړه کېښوده. بریتانیا د طالبانو په هکله مهم خبر اعلان کړ. په کابل کې د بریتانیا شارزاپیر تازه څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارزاپیر هوګو شارتر د خپل ماموریت په پای کې ویلي چې له طالبانو سره له تعامله پرته بله لار نشته او جګړه په دغه هیواد کې د داعش له پیاوړتیا سره مرسته کوي. شارتر چې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان د قطر له دوحې څخه کار کوي په څو ټویټونو کې د خپل ماموریت د نتیجه ګیرۍ په توګه لیکلي که ښه وي یا بد بریتانیا او افغانستان اوږد ګډ تاریخ لري. د دې معنا دا ده چې د بریتانیا او افغانستان خلک له یو بل سره تړلي دي. نو د هوسا آباد او باثباته افغانستان لپاره د کار په اړه زموږ ژمنه دوامداره ده. د بریتانیا شارزاپیر د خپل ماموریت په پای کې همدا راز ویلي. هیواد یې دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې له 40 کلونو جګړو وروسته نښتې او تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه دی. بې ثباتي او کورنۍ جګړې د لا ژور انساني کړکېچ او د داعش د بیا پیاوړي کېدو سبب کیږي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له یوې هندۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ناامنیو پراخېدا د داعش د حملو د زیاتېدو سبب کیږي. د امریکا بروکینګز څېړنیز انسټیټیوټ په یوه تازه شننه کې ویلي چې د طالبانو د مخالفانو په ځانګړي ډول د مقاومت جبهې حملې هیڅ نتیجه نه لري. نو ښه دا ده چې د سخت دریځو طالبانو پر ځای له نرم دریځو سره تعامل وشي.